یو ډېره ښایسته او خوندوره واقعه درته وایم. علما کرام فرمایي یو سړی و ده به زنجبیل خرڅول او زیتون به یې خرڅول، په لارو کوڅو کې اوازونه به یې کول، خو الله تعالی ورته ډېر زیات حسن او جمال ورکړی، ډېر ښایسته سړی و. په کوڅو کې په لاره کې روان دی، د یو مالداره کورنۍ ښځه وه، هغې چې بیرون نه وکتل نو مینه یې پرې راغله، مینه شوه، پرې خوښې شو. دې هلک ته یې وویل وایي چې دننه راشه موږ یې درنه اخلو. کله چې دننه راغی هغې دروازه بنده کړله او د زنا مطالبه یې ترېنه وکړله چې موږ سره به زنا کوې او چې زنا دې وکړله موږ به تا ته دومره روپۍ درکړو، دومره روپۍ به درکړو چې ته به بیا دا شیان نه خرڅوې، ته به مالداره شې. هغه ورته ویل چې نه زه خو دا کار نه کوم. و چې ودې نه کړو که نه دلته دومره ډېر نوکران او عسکر دي، زما باډیګارډان دي چې وتلی نه شي، همدلته به دې مړ کړو. هغه ورته ویل ما ته یو موقع راکړئ. څه شی موقع؟ وایي تاسو په دې کور کې په دې پاس چت کې چېرته تشناب شته؟ وایي و شته. وایي زه ځم هلته لږ ځان را پاک کړم. نو ښځه لاړ شو. او چې کله پاس لاړو نو هغه علما کرام فرمایي دغه انسان د الله د ویرې نه دا کار په خپل ځان باندې وکړو. په تشناب کې چې څومره مرداري وه دا یې ټول په خپل ځان باندې ووهله، په خپلو کالو باندې، په خپلو لاسونو باندې. نو چې کله بیرون نه وتلو که نه نو ښځې ترېنه ډېر زیات بدې راتلل چې دا څه کې مرداره، موږ در باندې مینه راغله، د خپل کور یې وشړلو چې وځه 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 زموږ نه یې پکار. نو دغه انسان چې و که نه دا زنجبیل او زیتون به یې چې خرڅول، نو دی لاړو او علما کرام فرمایي دغه خپل د بوی رفع کولو دپاره په سیند کې ولامبل. کله چې په سیند کې ولامبل که نه د ده سره چې څومره شیان هغه په هغه کور کې ترېنه پاتې شول، د خوراک هغه اسباب یې هماغه وسیله وه. نو په سیند کې ولامبل نو د ده نه هغه کوم چې دا بدبویي وه ورپورې او دغه مرداري ورپورې نښتې وه دا چې ټوله لاړه، خوشبویي د ده نه شروع شوله. او علما کرام فرمایي په کوم سیند کې چې لامبل و دغه سیند هم خوشبویي شروع شوله. ده د الله د رضا دپاره د الله د ویرې نه دا کار کړی. خو چې کله کور ته راغی ښځه ورته وایي پیسې میسې دې ګټلې که نه څه شی کور ته راوړل که نه؟ وایي نه نن مې ګټه ونه کړله، نن راته یو شی هم نه دی پاتې، نن مې په وږې باندې ورځ تېروو، سبا ته انشاءالله الله تعالی شته، سبا ته بیا ګورو. هغه ورته وایي بچي وکړي دې څه وکړو؟ وایي بس بچي ته د لاسایانه ورکړه او په پتیله کې هسې دروغ اوبه واچوه، تیږې واچوه او بچو ته وایه چې اوس یې درته پخومه. او په تنور کې اور بل که همسایګان داسې فکر ونه کړي چې د دوی کره شی نشته، همسایګانو ته هم د خپل وجې نه تکلیف نه ورکوو، پرېږده چې موږ په کور کې اور بلي. نو هغه ښځه لاړه په کور کې په تنور کې اور بل کړو، په تنور کې چې اور بل کړو او په دیګلي کې اوبه او تیږې واچولې. نو بچي یې ژړل چې موږ ته ډوډۍ راواخله. وایي بچو لږ صبر وکړئ پخېږي. نو هغه تیږې همداسې تاول راتاولې او اور یې بل کړی، تنور کې همداسې لمبې خېږي، ډوډۍ اوړه موړه خو شی نشته چې پخ کړې وی. نو په دې وخت کې د همسایګانو د کور یوه زنانه راغله. هغې ورته ویل چې ما خپله ډوډۍ راوړې ده او ستاسو د کور نه لوګي راخېږي، زه به ستاسو په تنور باندې خپله ډوډۍ پخه کړم. هغې ورته ویل ښه ده ورشه پخه یې کړه. نو دا ښځه چې راغله د تنور خوا ته څنګه ورنږدې شوله نو غږ یې ورکړو، ورته ویې ویل چې ته دلته د خپل خاوند سره ناست یې، هلته دې په تنور کې ټوله ډوډۍ وسوځېدله، زر ورشه او کوم کتغ چې دې باندې کړی هغه سم راخوټ کېږي. نو دې چې ورمنډه کړه دې خو ډوډۍ موډۍ چې باندې کړي نو صرف اور و، هغه په رښتیا په تنور کې ټول تنور د ډوډۍ ګانو ډک او په پتیله کې چې وکړه تیږې هغه الله تعالی غوښه ګرځولې وه. نو دې هغه راواغېستله او خپل خاوند ته یې ورکړل چې دا واخله، دا ستا کوم اخلاص چې دې کړی څه دې کړي نن هغه کیسه راته وکړه. خاوند ورته ټوله کیسه وکړه چې دغسې مې نن د ګناه نه ځان بچ کړی، چې څومره د رزق اسباب ول هغه ټول رانه هلته پاتې شوي دي، ما په الله توکل وکړو چې زه خیر الله خو شته، الله تعالی راته د هغې په عوض کې دا بدله راکړه. دا کرامت و د دې سړي. کله چې د اراده وکړله که نه او غوښتل دي چې د ګناه نه ځان بچ کړي، الله در سره مدد کوي، الله تعالی درته توفیق درکوي. کله چې تا غوښتل د حرامو نه ځان بچ کړي، الله تعالی تا سره بیا مدد کوي، غیبي مدد به سره الله تعالی کوي. نو څوک هم د الله د رضا لپاره د ګناه نه ځان بچ کړي نو الله تعالی ورسره بیا مدد کوي. نو کوشش کوئ چې همیشه ګناه ته زړه مخه کوئ. که ګناه سره مخ کېدئ، یو غلط کار حرامو سره مخ کېدئ، د هغې نه ځان وساته، الله تعالی به سره مرسته کوي، توفیق به الله تعالی درکوي.